زمونږ افغانان چې دي دا سیلي ډېر لري، دا سیلي بزین مال نه دي، او بیا د عربان چې دي دا پسین ډېر لري، دا ګډین چې مونږ ورته ګډین دي، او تورین چې دي تورین دا غټ غټ سیلي دي، دا زاړه زاړه دي، هغه دا دي. Most of my Afghani employees are here to do the halal dhabih, because I also have a lot of Mexican employees, but they're more in the back doing, the actual process. But I have my Afghani customers, and I have some Arab employees here as well that do the halal dhabih for us. دلته چې اوس شکر دی راغلی او دلته هر څه ډېر دي، دلته اسلام هم شته دی، جماعتونه هم شته دی، غوښې حلال هم شته دی، هر څه شته دی. دا چې دي ځینې خلک زمونږ خلک نه پوهېږي، داسې خبرې کوي چې نه یې لیدلي. So my name is Yusuf Mus'ad. I am the son of. زما نوم یوسف مسعود دی. زه د دې ځای د مالک زوی یم. 15 کاله کېږي چې موږ دا ځای پرانیستی. په 2000 کال کې مو کار پیل کړی. موږ شاوخوا 15 کارکوونکي لرو او له 15 تر 6 کارکوونکي مو مسلمانان دي. که ساده او په لنډه توګه ووایم، موږ د حلال غوښې کاروبار کوو. موږ ژوندي چرګان حوالال ژوي لرو. تاسې کولی شئ هر یو چې غواړئ وټاکئ او له هغه وروسته یې موږ تاسو ته ذبح کوو. موږ یې ټول پروسس کوو. که چیرې غواړئ پوستکی یې وباسو نو موږ دا کار کوو، او که غواړئ پوستکی یې وي نو هغه هم درته پروسس کوو. منځ یې پاکوو. که غواړئ چې ټوټه یې کړو نو موږ یې ټوټې کوو. یو بل څه چې موږ یې کوو هغه دلته نورو د غوښې مارکیټونو هوټیو ته لکه مدینه، اریانا او نور خوراک پلورنځیو ته د حلال غوښې ورکول دي. موږ دلته څارونکي لرو. موږ د پسونو څیرلو او غویانو د غوښو پروسس کوو، او هر څه چې په غوښې مارکیټ کې ویني زموږ لخوا چمتو کیږي. Pretty much most of my Afghani employees are here. زما ډیری افغان کارکوونکي څاروي ذبح کوي. زه ډیر مکسیکوي کارکوونکي هم لرم، خو هغوی یوازې عادي پروسس کوي. خو زه دلته ځینې افغان او عرب کارکوونکي لرم چې هغوی څاروي ذبح کوي. زموږ ډیری مشتریان بهرنیان دي. موږ ډیر افریقایي مشتریان لرو. په حقیقت کې زموږ یوه لویه برخه مشتریان افغانان دي. خدای دې په خپل امان کې لري. ډیره مننه کوو ترې. Thank you guys so much. And we also Arab is not too much. عربان دومره نشته، خو موږ همدارنګه ډېر اسپانوي مشتریان هم لرو. زموږ او د نورو غوښې مارکیټونو ترمنځ توپیر دا دی چې د دولت له لارې څارل کېږو او زموږ امکانات ډېر مجهز او پاک دي. څارونکي ډېر کله راځي او ډاډ ترلاسه کوي څو هر څه په معیار سره برابر وي، او د خدای فضل دی څارونکو لخوا موږ ته ویل کېږي چې موږ ټول لازمي معیارونه پوره کړي دي، چې دا ډېره ښه خبره ده. او بل توپیر زموږ د نورو سره دا دی چې زموږ چرګان که مو پام ورته شوی وي غټ دي. ځینې خلک کیدای شي ووایي چې نرخ یې لوړ دی، خو زموږ اسانتیاوې او امکانات دا لازمي کوي. او بل دا چې زموږ چرګان تازه دي. تاسو کولی شئ یو چرګ واخلئ او 15 دقیقې وروسته یې پوخ کړئ. موږ له غوښې ټول فاضله مواد لرې کوو، او دا غوښه په بشپړه توګه حلاله ده، او زموږ ټوله پروسه پاکه ده او هر څه تازه دي. And it's fresh right there, you know what I mean? It's not a too big of a price difference. په ټوله کې له نورو ځایونو سره زموږ بیې ډېر توپیر نه لري. هڅه کوو چې نرخونه مو له نورو سره یو شان وي. که چیرې موږ نرخ لوړ کړو نو هیڅوک به رانده شي. موږ هڅه کوو تر څو نرخونه عادلانه وي. موږ تل د پیرونکو نظریات په پام کې نیسو. مثلا که څوک ووایي چې نرخونه مو له نورو ځایونو لوړ دي، نو موږ یې پلټنه کوو چې خپلو مشتریانو ته په نرخونو کې کموالی راولو. That way I can lower my price for my customers as well. زما ځانګړی پیغام افغانانو ته زما سلام وي. سن انټونیو ته هر کله راشئ. مهرباني وکړئ له علمو فارم څخه لیدنه وکړئ. چرګان وګورئ.
او چې کله موږ پوه شو چې تاسې افغانان یاست تاسې ته به ځانګړی نرخ ولرو. You know what I mean? Especially if you're still new here, we try to help out our community as best as we can. نوم مې ماتې الله دی، د افغانستان کې د کونړ ولایت اوسېدونکی یم او دلته سننټونیا کې د عربانو په حرم دی کار قصاب یم. مالونه لالوم دا غټ مال شو واړه مالونه دا ټول دا غویان ملالو ګډي ملالو سیرلی ملالو چرګان هم خرڅېږي مړزان پورې خرڅېږي. دا چې دی وروره ټوله لاله که زه کوم ما سلته دننه 2 مکسیکن نور دي هغه صرف ما څه دا لکه سرمنې او دا شی نه درښایي ګڼه لرې مري نور ټوله لاله که زه کوم هلته ارام شی نه خرڅوي. هلته ډاکټر ولاړ هر سهار راځي 1 بجې پورې 2 بجو پورې ډاکټر بیا دکان مالونه خلاص شي لاله که خلاص شي بیا ځي. والله وروره زموږ افغانان چې دي دا سیرلي ډېر دي، دا سیرلي بزین مال نه دی او بیا د عربان چې دي دا په سین ډېر دي دا ګډین چې موږ ورته ګډین یو او تورین چې دي تورین دا غټ غټ سیرلي دي دا زاړه زاړه دي هغه دا او غویان هم تورین دي. یو نیم افغانان هم راځي شریک یې دي که نه ځکه ډېر غټ یو کور یې نشي یخچالونو کې به نه نه ول چې زه رالم وازې زه ومه بیا یو کس بل راوستو دي چرګانو ځای له اوس یې 2 کسان نور هم راوستو ټول 4 کسان کار کوو. اوس دې چرګانو ځای کې چې دی هغه لږ کاپیر چرګان لیکو مکسیکن یې لیکو هر څوک یې لالی هغې لالی ټول حلال. دا مختلفه کسټمر راځي که نه ځینې دلته تیاره غوښه لي او ځینې چې دی دلته مال روغ ماللي دي سکیل کې ولتلو ډک په ډک یې ولتلو 1 پونډ په 15 نه 4 1 پونډ باندې دی ډک په ډک یې تلو بیا یې وله مونږ هلته نه بس ولاړوي. دې ځای او د هغې ځای خو فرق خامخا شته دی. فرق یې دا دی چې دلته تازه یې لږ که نه ځکه هر سهار زه مالونه لالوم خپله غاړه نه بندومه که نه خو هر سهار زه 30-40 ماله لالوم او نور دکانونو کې غوښې بیا لږ فرق کوي که نه دا لږه تازه یي. السلام علیکم. زما نوم سمیع الله دی او زما 15 کاله کېږي په امریکا کې دلته وخت تېروم. نو د دوکانونو والا داسې دي چې هغه ځینې خم یې خو ځینې داسې چې هغه په خوله باندې وایي چې دا حلاله ده خو هغه چاته معلومه نه وي او دلته زموږ په مخ کې موږ ورته ګورو بس موږ پوه شو چې بس دا حلاله شوله. نو دلته خو چې موږ کله راتلو دا خبرې به موږ اورېدلې خو دلته چې اوس شکر دی راغلی او دلته هر څه ډېر دي. دلته اسلام هم شته دی جوماتونه هم شته دی غوښې حلال هم شته دی هر څه شته دی. دا چې دي ځینې خلک زموږ خلک نه پوهېږي داسې خبرې کوي چې نه یې لیدلي. اوس چې موږ دلته راغلو دلته شکر دی هر څه شته دی. خپل فامیلي دلته اوسېږم شکر دی بس سبقونه مسجد سره نږدې اوسېږو. دلته ډېر مسجدونه دي او په هر حالات کې شته دی. نو افغانانو ته مې دا پیام دی چې بس په هر ځای کې چې دی باید خپل اتحاد وکړي او په یو بل باندې پام وکړي د چا ماشومان یا هغې باندې پام وکړي ښه لارښوونه ورته وښیي ځکه زمونږ خلک چې دي دا ډېر دغه دي او باید خپله جامه باندې یو تور داغ پرې نه دي پردو ملکونو کې. باید هر ملک والا دا احساس وکړي چې افغانان ښه خلک دی پاک خلک دی